دا یو ورور سوال کړی دی، وی یو ځای کې وي تا د دې مسلې جواب ورکړی و چې د مانځه په دوران کې هم د سلام جواب ورکولی شي، بیا دغه طریقه ښوولې وه. نو سوال زما ذهن ته راغی چې کله دا مونځ کوونکی په سجده کې نو بیا به څنګه جواب ورکوي؟ نو دا جواب نه مخکې دا مسله ورته زده کوي چې علم زده کول او په دین پوهېده دا ګران کار دی، مګر دی چې الله یې چاته اسانه کړي. او پښتنو خو ټول علم یوازې په دې کې راچولی وي زما زوی د قاري صاحب سره سبق وایي چې ته ته یې که نه یاره علم خیر ته به دې زوی نه ځي مازدیګر کې ځي قاري صاحب خواله نیمه ګنټه کښېني چې په دې باندې سړی عالم کېده خو مزې به وي ټول به مولیان بیا. علم صحیح ده، قرآن ویل ته علم یو قسم دی، لا به لازم وي، خو چې قاري صاحب نه کله فارغه شو بیا قصه ختمه شو، بیا پروګرام وکړه یو ګډه لال که یا غوایي او میخه او بس قصه ختمه شو، بیا دیم دته هم خلک مولوي صاحب وایي. نو علم هغه قرآن او حدیث باندې پوهېده دي او دا داسې په اسانه نه کېږي، محنت غواړي، کوشش غواړي، د هر څه نه مخکې الله طرف نه توفیق غواړي چې بیا اخلاص یې سړي کړي. او ځکه امام مالک رحمه الله پسې یو کس راغی وی زما یو وړه ونته کې مسله ده هغې تپوس کوم، هغه په دې قار شو، وي داسې به چېرته نه وي چې وړه مسله په دین کې وړه مسله کوم ذکر او الله وایي چې انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، ای پیغمبره ستا په اوږو باندې موږ درنه وینا ایښودې ده. الله ورته وایي درنه وایي او ته وایي چې زما سره وړه مسله ده. په دین کې وړې مسلې نشته، ټولې ګټې مسلې دي، د دین مسلې ټولې درنې دي. دا اوس وګوره چې تا نه څوک دا سوال وکړي بیا به څه کوې؟ دا نیمچه مفتي چې ده ته زه وایم او دا چې لږ ځان نه لږه تمه پیدا شوي ده ته زه وایم دا چې وایي زه هم څوک یم. او ګوره چې کله دې م زړه ته دا راغله که نه، کله دې م زړه ته دا راغله چې زه څوک یم، پوه شي تا سره علم نشته. او چې کم سړی پوهه شي هغه ځان ته پوره علم نه وایي. څومره چې دا علم زیاتېږي سړي ته خپله کم علمي را مخې ته کېږي، ځکه چې روزانه ته یو نوې مسله اوري نو ته ویې لکه د اوسه پورې خو زما دا سوچ چې زه خو ډېر تکړه سړی یم خو زه هېڅ نه یم، بیا زه هېڅ نه یم، بیا زه اودسې مونږ چې کله سبق وایي د اولنۍ ورځې بس سړی سخت جذبه کېږي یاره چې بس مونږ بس ډېر تکړه د علماو سره به ناست وو که نه جومات کې او دا درسونه او دا یو شی بل شی چې څه دي هغه مونږ ته یاد دي. ورو ورو چې د علم دا دغه مراتب او درجې ده او چې تېدې پته به لګېده یاره مونږ ته هېڅ هم نه یاد، ځکه چې اول خو زموږ ذهن ده چې علم بس که دقه دی دا کم چې دې شي اکثره مونږ وایو، خو چې به دلته ختمه شو بله به لاړو هغه به بله مسله شروع کړه، مونږ به لکه زه مونږ به وایي دا دکه څه بس دا به یاده کړو چې هغې نه به فارغ شو بس ته به لاړو هلته به بله مسله راغله، بیا به کتاب د هغې نه ښه ګران شو، بیا به د هغې نه ښه ګران شو، بیا به د هغې نه ښه ګران شو، اخري دا چې لنډه مې ځان ته دا وایي ته به هېڅ هم نه پوهېږي. چې کله دې زړه ته دا خبر راغله چې زه هم څوک یم پوه چې تا سره علم نشته. د اکثر ملګري چې دوه درې مسلې یادې کړي ده ته ځان سمدې لکه د دې علاقې مفتي ښکاري او ده ته چې بیا خبرې کوي او نوم دې له ډایري کې وي چې لکه احمده، بس بیا د احمد تا سره دښمني شو ځکه چې ما ته مولوي صاحب ولې ونه وي، علی الاقل امیر صاحب خو به راته ویلی وی که او یا قاري صاحب به راته ویلی وی. دا ګوره کم سړی چې د دې ځان کم علمه ګڼي هغه په دې القاباتو خفه کېږي او سړي ته ښه صفا وایي ګوره زه دغه مرتبه کې نه یم، ډوره صحیح ده ستا مینه محبت ته خو ګوره ما سره دغه ډګري نشته ده کومه چې ته ماله راکړې. او دا مسلې زموږ په دې ملک کې چې جوړې شوي دي زموږ دا خلک ولې ګډوډ دي؟ جوور سوچ پکې ته وکړه، ډېرې وجې به دې مخې له راشي، څه دنیوي اسباب دي وجې دي، څه دیني دي. په دیني کې به یو دا مخې له راشي چې زموږ په علاقو کې مولوي صاحب جوړېده د ټولو نه اسان کار دی او چې څه کار دی نه بېروزګار یې که نه بس دغه کار راټینګ کړه. او که پیسې ګټل غواړې په ناحقه په باطله طریقو سره دې فن ته راوځه. زما دا خبره به انشاءالله غلطه نه وي، قصې بیانوه چې ګران کار خو نه ځکه مولاتوب ګوره ګران نه دی، دا خبره صحیح ده. لکه اوس ما ته دا کس هم ویلی چې دا مولاتوب تاسو ګران کړو نو دا خبره ده صحیح ده. ګورې هغه مولاتوب چې کوم دی دا قیسو میسو ورته ګوره ډېر اسان دی. راوړه کتاب د لیلا مجنون د قیسو او کې د روزانه ته یو بیان کوه که نه په خو ګواه چې دی بیا خو دې پکې ښه مساله ور واچوله، بیا به د چا پلار ستا په مسلې ردو کړي. بیا عالم ته عالم نه وایي کوم چې صحیح عالم دی او دا غریبي چې راکږي ده ته عالم وایي.
نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ها سوال د دې ورور څه جواب څنګه ورکړي؟ نو یا خو به ته چورلټ د دې مسلې نه انکار کوي چې سلام د مانځه کې د سلام ورکولو جواب نشته، ځان د خلاصولو یو دا طریقه ده. نو هغه کومه مسله چې تا مخکې بیانوله د هغې نه به انکار کړي. بس کیسه ختمه شوه. وروره زه خطا شوی وم خلاصي دا لار ده. خو که داسې کېږي نو د صحیح حدیثونو نه انکار کوي او یا به د عالم خوا له ځي چې هغه دې په دې مسله باندې پوه کړي. منځه کې د سلام جواب ورکول داسې واجب دي لکه څنګه چې ته بهر په لار روان یې او په تا څوک سلام واچي او په تا جواب ورکول لازمي. فرق څه دی چې هلته جواب په وینا دی، دلته جواب په اشاره دی. او وجه دا دی چې حدیث کې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی ان الله یحدث من امره ما یشاء. الله په دین کې چې څه وغواړي هغه کولی شي. وان الله قد احدث من امره الا تکلموا في الصلاه. او الله په دین کې دا مسله راوسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو په منځ کې خبرې نه کوئ. بس دا الله دین دی. سبحان الله چې ابل دا حدیث زما ذهن ته نه رانغی. عدالت چې موږ مسله سوره فاتحه بیانوله چیرې الله خو وایي چې امام پسې شاته الله وایي چې قرآن ویل کېږي غوږ وتږده او پیغمبر وایي سوره فاتحه پکې وایه. دا حدیث چې ته یاد دي که نه چې دین د الله دی چې څه وغواړي هغه پکې کولی شي. دلته دین د الله دی وایي په منځ کې به منځ کې به خبرې نه کوي، منځ کې به خبرې نه کوي، خو جواب خو به ورکوي. هغه حدیث تاسو ته به یادي بلال رضی الله عنه نه عبدالله بن عمر یو پیر تپوس وکړو. رسول الله وسلم قبا ته تللی، مسجد قبا ته، او انصار چې کله خبر شو رالو نو هغه په منځه ولاړ او ټولو السلام علیکم ورحمت الله. او دا حدیث امام ابو داود راوړی. نو رسول الله وسلم جواب ورکړو. نو عبدالله بن عمر بلال ته وی څنګه جواب یې ورکړی او سره نه و پاټې وی یقول هکذا وبسط کفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى فوق. دسی ته منځه ولاړ ته وکړو السلام علیکم ورحمت الله. د دې مطلب دی وعلیکم السلام ورحمت الله. دویمه طریقه ما ذکر کړې، ما درې طریقې ذکر کړې. صہیب رضی الله عنه روایت امام ابو داود راوړی دی وایي زه پیر تیر شوم په رسول الله وسلم باندې هغه په منځه ولاړو فسلمت علیه فرد اشاره ما پې سلام وکړو نو جواب یې په اشاره کې راکړو اشاره باصبعه. دا ستا لاس خو داسې پراته دي که نه ته داسې وکړې دا ماته ده وعلیکم السلام نو داسې نه ته ډېر وخوځوله ده پوه شو که نه دا اشاره ده. حدیث د عبدالله بن مسعود دی امام بيهقي راوړی فاومأ له برأسه. ده نو څو طریقې شو؟ درې. د ضرور د سوال جواب پکې ونه شو؟ ونه شو که نه. سجده کې به څنګه جواب ورکړي؟ ګوته او چې تا ته دا وایي چې لاس ته اوچت کړو نو خو تا په پوره اندامونو سجده ونه لګوله. راځو د ورور دې مسلې ده څنګه چې دې ملګري وویل یو څو او سجده کې موږ جواب ورکولی شو په لاس سره. که په لاس سره نشي کېدی په ګوتې سره، په سر سره نشي کېدی نو سر به دومره راوچتی د هغې نه دا چې په لاس یا په لاس یا په ګوته بس دا جواب شو که نه. ستا لاس خو هسې هم داسې پروت ده بس دا ښه په دې هم نشي کولی. یو سړی یاره په دې هم نشم کولی. د سلام دا جواب ورکول خو ته لیټ کولی هم شي. د سجدې نه چې سر راوچت کړو جواب ورکړه نشي کېدی کېدی شي. او که چېرته دغه مجلس کې بل څوک یو هغه جواب ورکړو نو د ده نه جواب ساقط شو، هغه واجب کار د ده نه څه شو؟ ساقط شو. نو الحمدلله اوس که څوک سینه زوري کوي چې یاره لازم داسې یو وخت پکې پیدا کوو چې دغه حدیثونو رد پکې راشي ځکه چې هغه حدیثونه زموږ مذهب کې نشتي نو موږ وایو الحمدلله په سجده کې هم د سلام جواب ورکولی شي بلکې ورکې به یې چې کله بل څوک ورنه کړي. نه خو ما ته د مخکې حدیث ونه وي. حدیث کې ما څه وویل؟ رسول الله وسلم څه وویل؟ وایي دین د الله دی او الله څه وایي چې منځه کې به خبرې نه کوئ. نو چې ته وعلیکم السلام وایې ته خو برای خبرې پکې کوې نو چې پټ دې وي هم ودې وي که نه. لکه اوس یو سړی ځان سره مانځه کې لګیا دی لکه مانځه کې وایي چې ځان سره چې ته څنګه یې ځان سره وایي ته څنګه یې وی کوي نه وي
که ستا دا مذهب تطبیق کړو که نه نو بیا به پوره خبرې جایز دي او بیا اشارې ته ضرورت پاتې نه شو. اشارې ته چې ضرورت راغی دا ښکلې خبره، اشارې ته ضرورت راغی په دې چې ځکه چې په ژبه جواب نشي ورکولی. ښه بعض خلک یو حدیث پیش کوي دا تر فایدې دپاره ذکر کوي. امام ابو داود راوړی وایي من اشار فی صلاته اشارة تفهم عنه فلیعد صلاته. چا چې منځه کې اشاره وکړه او په دې اشارې سره یو سړی په خبره باندې پوهه شو نو دی دې لمونځ بیا وکړي. ځکه تاسو هم چې علماو ته یې رجوع نه کړي کار دې نه چلېږي. تا ته دلته وایي چې حدیث کې راغلي امام ابو داود ویلي تا چې کله دا چلو کړو خو مطلب یې دا شو چې وعلیکم السلام خو هغه په خبره پوه شو نو ستا لمونځ ونه شو. بیا به لازم عالم ته واپس کېږي، بغیر د عالم نه ګزاره نه کېږي. امام ابو داود دا حدیث راوړی دی، هغه په خپله ویلي دی هذا الحدیث وهم، دا کمزوری روایت دی. او د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه یو پیر تپوس شو چې دې حدیث باره کې ته څه وی؟ هغه وی د دې حدیث د سره سند نه دی ثابت، لیس بشی، هېڅ هم نه دی. نو دا حدیث شتي خو کمزوری دی. بلکې شیخ البانی رحمه الله سلسله ضعیفه کې وایي هو حدیث باطل، دا حدیث باطل دی ځکه چې دې کې یو راوي راځي ابو غطفان او دا مجهول راوي دی، نو دا روایت سندن کمزوری دی.